د افغانستان پاکستان لوبو ټیکټونه به تاسو په خپل څنګه اخلئ. زه ډایرکټ هغه ویب سایټ ته کوم ځای نه چې ټیکټونه اخیستل کیږي د دې ویب سایټ لینک کوم څوک چې په یوټیوب کې دا ویډیو ګورئ نو ډسکرپشن کې پیدا کولی شئ، که کوم څوک یې فیسبوک پاڼه باندې ګورئ نو کمنټ کې وګورئ کمنټ کې پیدا کولی شئ، او کوم څوک یې په ټیک ټاک کې ګورئ تاسو لاړ شئ احمد ټایمز فیسبوک پاڼې ته او یا یوټیوب چینل ته هلته پیدا کولی شئ. نو تاسو به د لینک باندې کلیک وکړئ، دا به خلاص کړئ، دې کې به راشئ بای ټیکټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته درې واړه لوبې مونږ ته راوړې ولې چې کومې لوبې ټیکټ تاسو اخلئ نو هغه به دلته ورته انتخاب کړئ. زه د 23 تاریخ لوبې ټیکټ اخلم نو دا به انتخاب کوم. لاندې وګوره د نور اپشن ما ته راوړل. اول وګوره افغانستان پینز، دلته کوم څوک چې افغانستان دی هغه ټیکټ اخیستی شي. دوهم وګورئ پاکستان پینز، کوم څوک چې په تاسو کې د پاکستان دی هغه ټیکټ اخیستی شي. د نور هاسپټالیټي وی آی پی ازان ته خبره ده نو هغه خو سم د ویډیو ته ضرورت نه لري. خو خیر تاسو لپاره د نارمل ټیکټ چې کوم څوک اخلي زه نظم افغانستان پینز سلیکټ بټن باندې کلیک کوم، دا به سلیکټ کوم. کله مې چې دا سلیکټ کړو نو ماته دوه ځایونه راوړل چې میدان کې کوم ځای کې ټیکټ اخلي. نارت ایسټرن کې دغه نارت ایسټرن دی دلته ټیکټ اخلي کا ایسټرن کې که دلته اخلي نو زه نارت ایسټرن ورته انتخابوم. دلته به ټیکټ ورته وښیم چې څو کسانو ته ټیکټ اخلم. تر شلو پورې تاسو یو ځای ټیکټ اخیستی شئ، یو نه نیولې تر شلو پورې. زه د درو کسانو انتخاب ورته کوم، مطلب درې ټیکټ اخلم. دلته به درو باندې کلیک وکړم. د دې نه پس به لاندې راشئ چیک آوټ بټن باندې کلیک وکړئ. دې ځای کې به خپل ایمیل ادرس ورکړئ. هغه نه پس به سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته تا نه پاسورډ غواړي خو دا پرېږدئ، د لاندې ځای باندې کلیک وکړئ کنټینیو ایز ا ګیسټ. کله مو چې دلته کلیک وکړو نو تاسو به دې ځای ته راشئ. دې ځای کې به خپل نام ورکړئ، مکمل نام به البته ورکوئ، ټلیفون شمیره به ورکوئ. هغې نه پس به چې دا کوم ځای تابعیت لرئ هغه به ورته انتخابوئ. نو زه ما نام هم ورکړ، ټلیفون شمیره او خپل طبیعت افغانستان دا مې ورکړل. د دې نه پس به څه وکړئ نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو دلته ماته خپل آرډر راواړو، زه به دا چیک کوم چې هر څه صحیح. هغې نه پس به څه وکړم خپل د کریډټ کارډ یا ډیبټ کارډ نمبر ورکوم، کوم چې بینک اکاونټ دی هغه لازمي دی. ګوره که ستا یي که ستا د ملګري که د هر چا یي نو هغه نمبر به دلته ورکړئ. کله مو چې هغه نمبر ورکړو نو بیا به څه وکړئ پې بټن باندې کلیک وکړئ. نور تاسو ته یو کوډ راځي هغه کوډ به ورکړئ. د نه پس به تاسو وتوانیږئ چې د افغانستان پاکستان لوبې ټیکټ واخلئ هغه هم په خپله، او ټیکټ به ستا موبایل ته درته ولیږلی شي. هغه نمبر چې تاسو ورکړی و هغې ته به درته اس ام اس شي، او که وټساپ یې لرئ وټساپ په ذریعه به درته ولیږلی شي، او ایمیل مو که ورکړی نو ایمیل به شي درته. سمه ده؟ الله دې وکړي دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شي وي. مننه.